السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که څوک تاسو تنګوي، تاسو ته په ناولدو نمبرو ټلیفونان درکوي، تاسو ته ډیر زیات میسجان درکوي، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا به نه هغه کس تاسو ته ټلیفون درکولی سي او نه به هم میسجان درکولی سي. کله چې هغه کس تاسو ته ټلیفون درکوي، نو کمپنۍ والا به هغه ته جواب ورکړي چې دغه سړی مصروفه ده یا د دغه سړی موبایل چې د هغه بند ده. نو ډیر ضروري سټینګ ده، له دې بعد بیا هیڅوک هم تاسو نسي تنګولی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو کوچنی اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده کالز بلیک لیست. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ او دغه اپلیکیشن په هر کوچني موبایل کې کار کوي. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دلته به تاسو ته ستاسو د موبایل میسجان راواړوي، یعنې کوم میسجان ستاسو ته چا رالیږلي دي هغه به ټول تاسو ته دلته راواړوي. راځو ګوره په دې کې دویم اپشن د بلیک لیست. په دغه بلیک لیست باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بلیک لیست باندې کلیک وکړئ، نو دلته زه اوس تاسو ته درښیم چې په دغه اپلیکیشن کې به موږ د یو چا نمبر څنګه بلاک کړو، چې بیا هغه کس نه موږ ته ټلیفون راوکړي او نه هم د هغه کس موږ ته میسجان راسي. نو سمپل ګوره لاندې جمع بټن ده، په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جمع بټن باندې کلیک وکړئ، نو ګوره دلته موږ ته مختلف اپشنان راواړول. نو دلته وایي ګوره تاسو هغه نمبر اوس له کومه ځای راخلئ او هغه نمبر تاسو له کومه ځای بلاکوئ. فرام کالز لو که چیرې تاسو اوس د هغه نمبر نه وي سیو کړی او د هغه ټلیفون تاسو ته راغلی وي، نو سمپل بیا په دغه فرام کالز لوګ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو فرام کالز لوګ باندې کلیک وکړئ، نو به تاسو ته د هغه نمبر راواړوي. سمپل به تاسو د هغه په نمبر باندې ټیک مارک ولګوئ او په دغه صحیح نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په صحیح نشان باندې کلیک وکړئ، نو ګوره تاسو کتلی سئ چې دلته به اوس د هغه کس نمبر بلاک سي. نو دلته ګوره اوس د محب نمبر چې د بلاک سو، نه به اوس محب موږ ته ټلیفون راکولی سي او نه به موږ ته میسجان راکولی سي. او که چیرې تاسو غواړئ چې یا محب د موږ ته میسجان ټلیفون دې راکولی سي خو خالي د میسجان نسي راکولی، نو سمپله دغه کالز اپشن به دلته تاسو آف کړئ. نو کله چې تاسو دغه اپشن آف کړئ، اوس به محب موږ ته ټلیفونان راکولی سي، خالي به میسجان نسي راکولی. او که چیرې تاسو غواړئ چې یا ټلیفونان دې نسي راکولی، خالي میسجان دې راکولی سي، نو بیا به کالز آن کړئ او دغه رقم د اس ام اس اپشن به تاسو آف کړئ. نو کله چې تاسو د اس ام اس اپشن آف کړئ، بیا به محب موږ ته میسجان راکولی سي، خالي به ټلیفونان نسي راکولی. دغه رقم راځو ګوره بیا لاندې په دغه جمع بټن باندې کله تاسو کلیک وکړئ، ګوره په دې کې دویم اپشن ده فرام کنټیکټس. که چیرې اوس تاسو د هغه کس نمبر سیو کړی وي، نو سمپل په دغه فرام کنټیکټس باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو فرام کنټیکټس باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته ستاسو د موبایل کنټیکټس راواړوي. نو دلته بیا تاسو د هغه نمبر وښایاست، ټیک مارک په ولګوئ او په دې صحیح نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو د هغه نمبر به بلاک سي. دغه رقم ګوره په دې کې بیا دریم اپشن ده فرام میسیجز لاګ. اوس که چیرې تاسو ته هغه کس میسجان رالیږلي وي او د هغه نمبر له تاسو رسیو نه وي، نو بیا فرام میسیجز لاګ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به ستاسو د موبایل میسجان راواړوي. سمپل د هغه په نمبر باندې صحیح نشان ولګوئ او په دغه صحیح نشان باندې کلیک وکړئ، نو د هغه کس نمبر به بلاک سي. دغه رقم که چیرې تاسو د هغه نمبر نه وي سیو کړي، نه میسجان درته راکړی وي، نو تر کوم نمبر کې لیکل، بیا سمپل په دغه انپوټ نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ او سمپل دلته تاسو د هغه نمبر کې ولیکئ، نو د هغه نمبر به بیا بلاک سي. او دویم ګوره په دې کې یو ډېر خوندور بل اپشن هم شته. ګوره په دې کې یو اپشن دلته اخر ته شیډیول. په دغه شیډیول څخه کله هم تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو د هغه کس نمبر په ټیم باندې هم لا کولی سي. چې مثال زه ورته وایم چې دغه کس ما ته له 12 بجو نیولې بیا تر 6 بجو پورې د ټلیفون نه راکوي، له 12 بجو نیولې بیا تر 6 بجو که چیرې د ټلیفون ما ته راځي، نو هغه د بلاک سي، نه د ټلیفون راځي نه د میسجان راځي، له 6 بجو باید بیا راسي. یعنې دلته ګوره تاسو په شیډیول کې ټیم هم ورښولی سي. سمپل به دغه د شیډیول اپشن تاسو آن کړئ او په فرام کې بیا دلته تاسو ټایمینګ ور وښایاست، مثال له 2 بجو څخه نیولې بیا تر 2 بجو پورې دغه نمبر بلاک سي او له هغه باید بیا د نمبر بیرته خلاص سي. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، ډېر خوندور سټینګ ده. نو د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د یو چا نمبر بلاکولی سئ، بیا به د هغه کس نه تاسو ته ټلیفون راځي او نه بیا هم میسجان درته راځي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.